بابا ویني هغه څنګه ورزو پښتنه کو چې د تمنګ سکړی او د سکړی درازي اج زب ستړی مې څنګه په توشه کنه کېنه زکه نه ما او ته په چوکۍ ناشته په چوکۍ کېنه ته کېنه بوټونه بزدر ترنګ کما څنګه طبيعت دې خنه خیر خیرت دې آرام ده څنګه په چورت کې ناشته ولا الناس خدای له دربار ته نسو وخت مې ولې درې وچه ډوډۍ د خوړل د څه خوند ما تم راکه زم وګی شوم وګی کور کوم شي د سیګو مال نه غرمه د ډوډۍ خوړلې نه تراکه خلاص دي ته ته د خیرات هغه یو پښې راکړه خلاص هغه د غرمه ډوډۍ خوړل مالټر د سپینه کوم خوري ما خو کوړه هغه یو بتا ته سپینه خدای پاک دې خیر ورونه زدا یو خو خرم یو بزو خرم یو تو خره دا خیر ورونه کی اذان تاسو نشي ځان خان بابا څنګه چل څه حالات دي شکر کار او روزګار څنګه دی ولا کله کله سبا یې شلو په کار کړی سحر رئیس ته شل په کړی دی دا تو خره زبردان ته بل سپینه قنات په کې په دې شل په ولا ولنه شکر وباسم چې کوم شکر د ډوډۍ پیسې خو پیدا کړې ډوډۍ پیسې شل په پیدا شي شکر تاسو فکر وکړئ کنه د خلکو کې څومره غټ زړونه ډوډۍ پیسې پیدا کړي شل په او شکر دی بیا هم شکر وباسه الله اضافه کوي ولنه څونه ماشومان دي بغاړه دي ماشومان شپږ دانې بوجي وړه 100 روپۍ دي ولا نه د پرې باندې ولې نه پوهیږي هغه نه خبر نه ولا یو نفر ماته بوجي راکړه یو بوجي هغه خدای په نامه راکړه څونه وخت کې دا تخمینا یو 19 ورځې کېږي هغه څه ورځې کې دوه زه به تاسو بوجي وړو دي پیسې درکم ځان ته به وخت صحیح ده دا دې کوم څه دعا ده کومه الله دې خوشاله الله دې خوشاله لري خیر وي دغه چار سمرینو بس ارته صحیح ده قبول لك یو د دوا د درې د څلور د 15000 دا وخت خدای پاک د خپل بندګانو قبول کړي الله دې خدای پاک دې اجر عزتمن خیر دوستانو ګورئ خام دا خل چاته لاس نه نیسي دا غیرتی قوم دی والله زه په هر ویډیو کې وایم ډیره سخت نه شي د چا دروازې ته نه درېږي چا ته لاس نه نیسي چې کله په انسان باندې سخت راشي هغه وخت کې نو بیا څوک ګرم نه دی طبعا دا خلک د مرستې وړ دی سره مرسته به ان شاء الله کوو خدای یوازې موږ نشو کولی تاسو ټول به سره یو بل ته لاس ورکو تر څو پورې دې قوم ته یو څه وکړو دردېدلی قوم دی جنګ ځپلی دی داسې کور نشته چې د هغه کور غم دروازه یو طرف نه ټکېدلې نه وي الله دې په موږ رحم وکړي واتساپ نمبر ستا او انلاین مرستو لپاره لینکونه ستا ژمې لپاره راځئ موږ سره شئ ویډیو سره شریکه کړئ او خدای یو کو پرخصت شي نه الله خوشته کنه زه کوم ځای نه راغلم بس تا ته راوړسم بس دا هر څه دغه ما ویلیدم السلام علیکم تاسو ته معلومات دی چې افغانستان کې ژمې کې معمولا په زیاتو ولایتو کې کار روزګار نه وي هر یو باید موږ داسې فکر وکړو چې دا زموږ او ستاسو د کورنۍ غړی ده دا زموږ او ستاسو اولاد دی زموږ خور ده زموږ بچي دي نو دی لپاره موږ تاسو باید ملا وتړو هر یو ورور او هر یو خور په ځان فرض وګڼي څومره زموږ او ستاسو وس کېږي په هغه اندازه باید دې ته موږ خپل لاس ورکړو ځکه که دا وس مو نه کېږي الله موږ تاسو نه نیسي الله په قرآن کې فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم لا یکلف الله نفسا الا وسعها موږ تاسو ټول په دې خبر یو نو چې موږ ستاسو د وس او توان نه خبره پورته وي بیا هغې کې موږ تاسو الله نه نیسي ولې که وس او توان مو پوره وي دا خل موږ داسې حالاتو کې وینو داسې شرایطو کې وینو باور یم چې الله به موږ نیسي هو یوازینۍ مسله دا ده چې په صدقه په خیرات په کومک موږ تاسو ته الله هم میلاویږي موږ ستاسو دنیا هم ښه کېږي آخرت مو هم ښه کېږي مهمه مسله د زړه ته موږ ستاسو سکون او اطمینان به هم حاصلېږي او بله مهمه موضوع خوب به مو ډېر ارام وي انشاءالله سکرین باندې واتساپ نمبر درته هم ښکاري انلاین مرستو لپاره لینک درته هم په سکرین ښکاري موږ مو خدمت کوو انشاءالله ستاسو د امانت به هغې ته سپارو ویډیو سره شریکه کړئ په لوی الله مو سپارم السلام علیکم ورحمت الله